الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو عزتمندو کتونکو، زه یم ستاسو قربان ملک شاهزی. دویمه هفته روانه ده چې احتجاجونه شروع دي. فرانس کې چې کومه ګستاهي شوې ده، دا ګستاهي نه بعد د فرانس صدر چې کوم بیان کړی دی، هغه بیان مسلمانانو زړونه دردولي دي. دا وخت مسلمانان ډېر غمجن دي. هغه سلسله کې نن هم په مردان کې خلیل پلازې والا یو احتجاج ریکارډ کوي راوتي دي. هغې سره مونږ خبرې ترې کوو. مونږ سره اوسئ، هغوی طرف ته مونږ ورځو. چې بالکل دا وخت ما سره د خلیل پلازې صدر مراد موجود دی. سره خبرې ترې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. کوم ګستاهي چې شوې د فرانس کې په باره کې نن تاسو احتجاج وکړو، څه به ویل غواړئ نن؟ چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په شان کې چې کومه ګستاهي وشي، نو دا داسې نه ده چې زما د څوک مور او پلار ووژي، د هغې روغه دې ورڅه زه وکړم. د دې روغه صرف او صرف په دې خبره باندې کېږي چې د ګستاهي رسول نه چې کوم دی مونږ سر لر کړو، په دې باندې زموږ روغه کېږي. زموږ خپل حکومت ته دا مطالبه ده چې څومره هم د هغوی دلته پراډکټ دي چې زه هغوی بایکاټ مونږ وکړو. د هغې نه علاوه چې کوم دی د هغوی سفارتخانه ده دلته، چې هغې نه د هغوی کسان هم نن رخصت کړي او بالکل هغه بند کړي. د حکومت په وس کې چې کومې خبرې دي، نو مونږ حکومت ته دا فیل کوو، دا ورته سوال کوو چې د الله او د الله د رسول نه ویرېږئ او په دې خبرو باندې چې کوم دی بالکل کمپرومایز مه کوئ، مخامخ راشئ، په میدان باندې راشئ او دا خبرې چې کوم دی وکړئ، ځکه دا زموږ د ایمان تقاضا ده. اهل کفر دا جهالت والا دي، دا جاهلان دي. تاسو تمام دنیا کې وګورئ که یو مسلمان چرته د عیسی علیه السلام بې ادبي کړي او یا په کار وي، د موسی علیه السلام بې ادبي چرته کړي یا په کار وي، دا خو څه کوي چې د هندوانو د مشرانو که چا بې ادبي کړي یا که دا هغه ایجوکیټډ معاشره دا مني چې د چا د مشرانو توهین دی وشي، چې هر کله تمام دنیا دا مني چې د چا د مشرانو توهین نه دی پکار. نن د فرانس په حیثیت د صدر د ایجوکیټډ انسان د کار د خولې نه چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یوازې مسلمانان نه، تاسو وګورئ چې نالج والا کتابونه د عیسایانو وګورئ چې په عظیم شخصیاتو باندې لیکلي شوي دي. په هغې کې به د ټولو نه اول عظیم شخصیت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وي، هغې لیکلی دي. لہذا چې داسې عجیب شخصیت چې تمام دنیا خپل او پردي هندوانو، مسلمانانو، عیسایانو، سیکان ټول د هغې په هغه عظمت باندې او لوی شان باندې او اخلاقو باندې هغې ګواه دي، او بیا هم د فرانس یو ملعون رالګي او د نبي علیه السلام په شان کې ګستاخي کوي، نو دا جاهل اعظم نه دی، نو نور څه دی؟ دا ابو جهل نه دی، نو نور څه دی؟ او چې د ده څوک مرسته کوي هغه ابو جهلان نه دی، نو نور څه دی؟ لہذا اسلام او مسلمان علم والا دی، او چې کوم خلک د دغه ملعون په صف کې ولاړ دي دغه جاهلان دي. څه مطالبه ده؟ مطالبه دا ده چې عالمي قوانین دا دي چې کم خلق د مشرانو بې ادبي وکړي هغې له سزا ورکول پکار دي. او اسلام چې دی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتي و رضیت لکم الاسلام الدین، تمام دنیا عالم د پاره چې دی اسلام یو بالایي اوچت دین دی، مذهب دی، د اخلاقو د کردارو د هر څه نه ډک دی. که څوک غواړي موږ ورسره بحث کولی شو چې د تمام انسانیت د هدایت او د فلاح او د کامیابۍ دپاره دی. لہذا د هغې د قوانینو مطابق چې څوک د یو پیغمبر که عیسی علیه السلام که موسی علیه السلام که ابراهیم علیه السلام که نوح علیه السلام که نبی علیه السلام د چا په شان کې توهین وکړي، دغه سړی واجب القتل دی. لہذا ټوله دنیا دی د بدامنۍ د لهر نه بچ کړي شي او د فرانس صدر ته دې سزای موت ورکړي شي. ډېر شکریه جی. بالکل تاسو د مشرانو خبرې ترې واورېدې چې فرانس صدر ته چې کوم دی سزا ورکړل شي او څومره چې فراډست دي باندې پابندي ولګولی شي. دا زموږ نننۍ خپرونه اوس زموږ پوره سرته رسي چې چېرته هم یې خوشحاله اوسئ، اباد اوسئ، بریالي اوسئ. د الله په امان.